د کندوز علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي پل او د لاله میدان د منځني ښوونځي احاطوي دیوال هغه پروژې دي چې د یو مخور ملي سوداګر لخوا پیل شوي دي. د یادو پروژو د مسؤل په وینا په نږدې راتلونکي کې به د دې پروژو کار بشپړ او د یو شمېر نورو پروژو د پلي کېدو چارې به پیل شي. یو پروژه د لاله میدان د مکتب محوطه ده، دا مکمل تکمیل شوې ده. یو دغه مکتب څلور صنفي دی، هغه هم تخریب شوی، هغه هم پلان لري چې هغه هم جوړ کړي. بل لور ته د کندوز اوسیدونکي د دې پروژو د پلي کېدو له امله د دغه سوداګر دغه اقدام ستایي او له اسلامي امارت څخه هم مننه کوي چې د یادو پروژو د پلي کېدو لپاره یې زمینه برابره کړې ده. دوی وایي چې تر دې وړاندې یې ګڼې ستونزې درلودې او د دغو پروژو په پلي کېدو سره به یې ستونزې هم لرې شي. تقریبا 20 سال میشه که داخلی ازی بیادپی ما با شمال هم بود، گوسپند هم بود، نه کسی رو گپ زده میتونستی، اگر یک چوپان گپ میزدی سر در چوب میگرفت. حالی ما دم 20 سال یک طرف دم یک ما وضعیت بسیار خوب شده. علی نه پل خدا نه کدام مال است، نه کدام چیز دروازه شکه بسته کنی بیادر جان مکمل تیار ایستاده است. لکن از این مردکب ما بسیار خوش هستیم، بسیار اچی هستیم. نه کدام تجارت داره، نه کدام چیز داره، پیسه شخصی خود امی کار دا بر گرفته. دغه امارت اسلامي سره شراغله ده، ډیر سره مدرسې سره جوړې شولې، فلونه سره جوړ شولو او نور هم دغه شان ډیر زیات ښه امنیت راغلی دی. د شپې نه غلاوي نه بل څه، آرام سره ژوند کوو او آرام سره وخت تېروو. د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د یو سوداګر لخوا دا پروژې په داسې حال کې پلي کېږي چې د اسلامي امارت په واکمنۍ سره د هیواد په پرمختګ کې د سوداګرو او پانګوالو د ګډون لیوالتیا زیاته شوې ده.